اکسل کې یو پروجیکټ کوو، یو پروژه کوو. دا پروژه کې موږ د ویژوال بیسک څخه کومه استفاده نه کوو، بلکې سمپل هغه درسونه چې موږ په کلاس کې ویلي دي یا په تیرو درسونو کې تاسو ته ویل شوي دي، د هغې درسونو څخه په استفاده د هغوی استعمال ګورو چې په عام ژوند کې څنګه استفاده کوو. تاسو ګورئ ما دلته یو وړوکی غوندې پروجیکټ ډیزاین کړی دی. سټوډنټ آی ډي، فون نمبر، ایمیل، جنډر، کورس اډرس. بیا چې کله موږ دلته ډیټا داخله کو، دا ډیټا اتومات ډول باندې د ډیټا بیس ته څنګه کیږي راځي. د دې لپاره لکه فرضاً ما دلته داخل که احمد، زه چې بیرون احمد نه کلیک کوم ګورئ د رنګ هم بدل شي، اوکې شي. بیا د فون نمبر چې دی 0 د ټلیفون نمبر دی. ایمیل اډرس دی فرضاً ahmad@hotmail.com. میل د میل مو انتخاب کړی دی. کوم کورس کې درس وایي، فرض که دا په وینډوز کې درس وایي. اډرس یې کوم ځای دی، فرضاً افغانستان مې ولیکل. کله چې موږ بیرون کلیک وکړو تاسو وګورئ دا بټن هم څنګه شوه، تغییر شوه. هغې نه وروسته دا سبمیټ کوو. چې کله موږ سبمیټ کړو تاسو وګورئ دا انټري دلته څنګه شوله، راغله په اتومات ډول باندې دلته راغله. داسې یو پروجیکټ په ایکسل کې د ډیزاین کولو دپاره موږ تاسې نن وایو. راځو د سر نه ایکسل خلاصوو. همدا پروجیکټ تاسو ته زر عملي کوم. امید دی چې تاسو به ورڅخه ډېر څه زده کړئ. موږ راځو دې برخه کې موږ لیکو سټوډنټ آی ډي، زر لیکم. یو سیل مو پرېږدو، بل سیل ته راځو. دلته موږ نوم ورکوو فرضاً فون نمبر. یو سیل پرېږدو، فون مې غلط ولیکل، فون. بیا دلته راځو ایمیل او بیا جنډر. لاندې موږ بیا راځو کورس او بیا راځو اډرس. دا برخې موږ لرو. په تیزۍ سره موږ غواړو چې د دې مخې ته دا برخه 3 سیله انتخابوم، مرج. دا 3 سیلونه هم انتخابوم، مرج. او د ایمیل مخې ته دا هم څنګه کوم، مرج کوم. د جنډر مخې ته دا هم څنګه کوم، مرج. او د کورس مخې ته هم دا څنګه کوم، ټول مرج کوم. صحیح شو؟ دا مې مرج کړه. دې څخه وروسته دا ټول سیلونه انتخابوم، سټوډنټ آی ډي، فون نمبر، ایمیل اډرس، په همدې شکل باندې اډرس. دا انتخابوم. بیا راځم کنډیشنل فارمیټینګ ته، ځکه زه ورته وایم کله چې دا خالي وي دې سره څه وکړه. صحیح شوله؟ نو موږ هایلایټ سیلز ته راځو، مور رولز ته. دلته موږ ورته وایو چې کله چې دا خالی وي یعنی بلینکس وي، په دې وخت کې فارمیټ ورته ورکا. کوم قسم فارمیټ ورته ورکا؟ داسې یو خړ غوندې فارمیټ دې څنګه کا ته ورکا. اوس وګوره دا چې خالی وي په دې شکل به وي. بیرته زه دا ټول انتخابوم او ورته وایم چې کله په دې کې زه لیکل کوم، بیا راځو موږ همدې برخې ته، مور رولز ته. دلته ورته انتخابو نو بلینکس. چې کله دا خالی نه وي یعنی لیکل پکې شوي وي، بیا دا رنګ سیل ته ورکا. او فانټ رنګ د دې څنګه وي، فانټ رنګ د دې سپین وي. اوکې اوکې. اوس ګورئ دلته چې موږ کله لیکل کوو احمد، د دې مخې ته وګوره دا رنګ څنګه کیږي، مکمل تغیر کیږي. همداسې د نورو هم څنګه کیږي، تغیر کیږي. کله چې زه خالی کوم بیرته دا رنګ اخلي. په دې باندې خو انشاءالله کلیر شو ټوله مسله. زر په دې خاطر وایو چې ټایم کم دی. بلې برخه ته موږ راځو، دلته د اوکې برخه هم موجوده ده. لکه دلته موږ یو څه لیکل وکړه، داسې اوکې کیږي. دې برخه کې هم اوکې کیږي، دې برخه کې هم اوکې کیږي، دې برخه کې هم اوکې کیږي. د دې لپاره موږ یو سیستم ډیزاین کوو. موږ دې برخې ته راځو، په دې څنګ سیل کې په دې باندې کلیک کوو. په دې باندې چې کله موږ تاسې کلیک وکړل، بیا د دې څخه وروسته موږ تاسې ورته څه وایو، موږ لیکو دلته یو فرمول مساوي. موږ ورته وایو که چیرته اف که چیرې دې سیل کې لیکل وو، صحیح شو، یعنی لیکل وو یعنی مساوي شو د خالی سره. که دا سیل مساوي وو د خالی سره، کاما دلته هیڅ هم ملیکه، 2 سیمی کالن اچو، کوټیشن 2 دانې اچو، مطلب دلته هیڅ هم ملیکه. که چیرې خالی نو بیا څه وکړه، یوه غټه پی په دې کې څنګه کوه، لیکه، انټر. ګورئ دې فرمول ته وګوره، که چیرې دا سیل خالی وو نو دا سیل به هم خالی وي. که چیرې خالی نو دلته به پی لیکي. ګورئ دلته یو سیل لیکم، تاسو ولیدل دلته پی راغله. د دې پی مطلب باندې ځان پوه کوو. د پی مطلب څه دی؟ کله چې موږ تاسې دلته راشو،
دا یو کوډ دی. کله چې موږ دلته راشو ډبلیو برخې ته، په دې ځای کې موږ وینډنګز انتخاب کو، وینډنګز 2. تاسو وګورئ هماغه پی دا شکل ځان ته څنګه که اختیار کړه. ګورئ دلته چې زه لیکل نه کوم دا اسم نه وي، خو کله که دلته زه لیکل وکم ډیټا ویلیډیشن په دې باندې آن کیږي او دا فرمول خپل فعالیت شروع کوي. اوس موږ په دې باندې ډیټا ویلیډیشن عملي کوو. موږ ورته وایو که چیرې مور رولز، مور رول ته راځو، ورته وایو که نو بلینکس، که چیرې دا بلینک نه و بیا لاړ شه دې ته فل رنګ ورکه داسې، او همدارنګه فانټ رنګ ورته ورکه داسې، زیډ رنګ ورته ورکه. اوکې نو ګورئ اوس که دا خالی وي دا رنګ به وي، او که چیرې موږ پکې لیکلو کو رنګ به تغیر شي. همدغه کالا سیل موږ کاپي کوو، دلته هم پیسټ کوو، دلته موږ ته ضرور دی، دې ځای کې هم ضرور دی، دې ځای کې هم ضرور دی. تاسو وګورئ دې سیلونو کې چې اوس موږ لیکل کوو دا ورباندې څنګه شو، عملي شو. دا برخه تکمیل شوله. اوس راځو د کورس برخې ته. موږ خاص کورسونه لرو، ډیټا ویلیډیشن نه استفاده کوو. کورس برخه باندې کلیک کوو، ډیټا ته راځو او دلته موږ ډیټا ویلیډیشن ته راځو. دلته ورته وایو چې موږ ته یو لیست ترتیب کا. لیست کې فرضاً موږ لرو وینډوز کاما ورډ ایکسل او کاما هارډویر، یا موږ دلته لرو پریکټیکل پروجیکټس، زموږ چې یو کورس دی دا لرو. اوکې تاسو اوس وګوره د دې ځای نه به موږ همدا کورسونه څنګه کولی شو، انتخابولی به شو. که بیرون موږ یو کورس په دې کې داخلو هغه به نه اکسپټ کیږي. دا برخه هم تکمیل شو. اوس راځو د جنډر برخې ته. د جنډر برخه یو د ټولو مهمو برخو د جملې څخه ده. دلته موږ د ډیولپر ټیب څخه استفاده کوو. که ډیولپر ټیب دلته نو اړ، تاسو په دې ټیب باندې په دې ریبن باندې ښه کلیک وکړئ او دلته ورته ووایي کسټمایز ریبن. کسټمایز ریبن ته تاسو ورشئ، دې ځای نه ډیولپر به تاسو داسې وي، بیرته انتخاب کړئ، اوکې کوئ، دلته به د ډیولپر برخه څنګه شي، برابر شي. د ډیولپر برخه ته چې تاسو کله راغلی بیا انزرټ ته راځو. د انزرټ په برخه کې موږ تاسې دغه آپشن بټن راخلو، دا انتخابو، صحیح شوله انتخاب، او بیا راځو په دې برخه کې ډرا کوو. یعنی دلته موږ آپشن بټن څنګه کړل، را موستله. کنټرول د کیبورډ څخه نیسو، دغه کوم اضافه لیکل چې دي دا لیکل څنګه کوو، ختمو. دلته وګورئ دا د بټن نوم، دا سیزونه دي، دا څنګه کوو، مکمل ختمو. صحیح ده. دا چې موږ کله ختم کړه بیا کنټرول نیسو، دغه بټن چې ده کنټرول بټن چې ده د خپل ځای ته راولو. داسې انتخابوي، خپل برخه ته راولو، دا ډیلیټ کوو، دا یوه دانه. Come on. اس طرح زم انزرټ ډیولپر ټیب ته، انزرټ ته د دې ځای نه یو بټن دلته انزرټ کومه. صحیح ده. دا بټن انزرټ شوله. دغه آپشن چې کوم موږ غواړو چې ختمه شي، د کیبورډ څخه کنټرول بټن نیسو، دا ټکسټ انتخابو، دا ټکسټ باید ختم کی، ځکه دا ټکسټ ختم نه کوي تاوان. ګټه دا ده چې تاوان نه ګټه زیاته ده. ښه، دا مو یو دلته راوستله. دا اندازه بیا داسې کوچنی کوو چې زموږ د بټن ډیره زیاته غټه نشي. داسې مو کړله. کنټرول سی کنټرول وی، یوه کاپي مو د دې بله هم څنګه کړله، انزرټ مو کړله. دا کاپي اخلو، په دې ځای کې ږدو. ښه، دا بټن وشولی. اوس موږ او تاسې راځو همدې سیل ته. دلته موږ او تاسې لیکل کول غواړو، د دې طرف څخه سپیس چې موږ او تاسې ووهو، دلته لیکو میل، بیا هم داسې سپیس وهو 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 وهو، دلته لیکو فیمیل. صحیح ده. دا دوه برخې لیکل موږ څنګه کړل، ومو لیکل. اوس که په دې بټن موږ کلیک کوو فیمیل انتخابیږي، که په دې بټن باندې کلیک کوو میل انتخابیږي. دلته یو بل کار هم کیږي، که موږ او تاسې د کیبورډ څخه کنټرول ورسره ونیسو، داسې راکش کو،
دا ساحه به په دې کې څنګه شي انتخاب بشي بیرته کنټرول زیډ خپل حالت ته راوړو صحیح ده که په دې بټن کلیک کوو میل انتخابیږي که په دې بټن باندې کلیک کوو فیمیل انتخابیږي دا ساحه موږ تنظیم کړله اوس موږ تاسې راځو په دې ساحه باندې کلیک کوو مرج دلته ورته موږ وایو چې سبمیټ د سبمیټ بټن جوړو سبمیټ لیکو سبمیټ ته نارمل موږ او تاسې داسې یو رنګ ورکوو دا په نارمل حالت کې خو کله چې ښه بس دا هم دې حالت کې پرېږدو اوس راځو خپل درس ادامه ورکوو ځکه دا پروجیکټ غټ دی په درس کې خلل پېښ کوي نو موږ زر باید دا کار وکړو د دې دپاره اوس موږ تاسې دلته د یو سیسټم څخه استفاده کوو دغه د فیمیل او د میل خبره کوو که موږ دلته راشو په دې برخه باندې کلیک وکړو ښی کلیک وکړو په دې هره بټن چې تاسو کلیک کوئ فارمیټ کنټرول ته به راشئ فارمیټ کنټرول برخه کې به کنټرول ته راشئ دلته به سیل لینک ورته انتخاب کړئ یو سیل به انتخاب کړئ فرضاً دا سیل موږ انتخاب کړه او دې څخه وروسته اوکې تاسو وګورئ زه چې کله فیمیل انتخابوم دا ولیو 2 کېږي خو که چیرې میل انتخابوم دا ولیو 1 کېږي ګورئ 2 او میل چې انتخابوم دا ولیو 1 دا اوس موږ ته ډېره زیات ضروري ده موږ راځو دې برخې ته ځکه موږ تاسې خپل فرمول او سیسټم ته ځان برابرو دې برخې ته راځم لیکم مساوي دې سیل باندې کلیک کوم بیا دلته راځم دوم سیل ته مساوي دې سیل باندې کلیک کوم بیا مساوي دې سیل باندې کلیک کوم دې عدد ته زه راورسېدم اوس دلته زه څه وایم مساوي اف قوس شروع ورته وایم که چیرې دغه سیل که چیرې دا سیل مساوي شو لاجیکل ټیسټ که چیرې دا سیل مساوي شو د یو سره دلته څه ولیکه میل ولیکه او که چیرې مساوي نه شو بیا څه ولیکه فیمیل ولیکه قوس بند تاسو وګورئ که چیرې زه په 2 باندې کلیک کوم دا فیمیل لیکي او که په میل باندې کلیک کوم دا میل لیکي بل دلته مساوي لیکم دا سیل انتخابوم بیا مساوي لیکم دا سیل انتخابوم دا سیستم ما وکړه په دې باندې تاسو راسره موافق شوئ ښه اوس راځم دلته یو بل کوچنی فرمول انتخابوم مساوي کاونټ ا زه دا کاونټ کوم کاما دا کاونټ کوم کاما دا کاونټ کوم کاما دا میل باندې کلیک کوم دا کاونټ کوم کاما په ورډ باندې کلیک کوم کاما په دې اډرس باندې کلیک کوم قوس بندوم تاسو ولیدل مکمل شپږ سله دلته کاونټ شو 1 2 3 4 5 شپږ که یو د دې څخه اوس زه پاکوم تاسو وګورئ دلته 15 سله کاونټ کیږي صحیح ده دا موږ د څه په خاطر استفاده کوو دا موږ د دې سبمیټ بټن د روښنایي په خاطر انتخابوو په دې باندې موږ تاسې کلیک کوو په سبمیټ بټن باندې کنډیشنل فارمیټینګ ته راځو نیو رول ته راځو په نیو رول کې لومړی په دې باندې موږ ډبل کلیک کوو د فرمول ټول مکمل را اخلو کاونټ ا فرمول کاپي اسکیپ وهو بیا راځو سبمیټ بټن ته دلته اوس موږ تاسې ورته وایو نیو رول کې ورته وایو چې use a formula to determine which cells format دا انتخابو بیا دلته لیکو هماغه فرمول پیسټ کوو مساوي شپږو سره ځکه موږ ورته وایو که چیرې دا کاونټ ا مساوي د شپږو سره شو نو دې بټن ته کوم قسم فارمیټ ورکړه فارمیټ موږ ورته وایو د دې فیل د داسې شي او فنډ دې پکې څه رقم شي فنډ دې پکې په دې رنګ شي اوکې تاسو وګورئ اوس دا شپږ واړه بټنې ډکې دي شپږ واړه سیلونه ډک دي د دې رنګ داسې دی که چیرې یو د دې څخه زه خالي کړم دا بدلیږي صحیح ده دې باندې مو پوه شوئ اوس راځو یو بل کار کوو دې بټن باندې کلیک کوو کټ کوو یې دا د دې څخه کټ کوو لاندې راکوزوو په دې برخه کې پیسټ کوو چې کله مو پیسټ کړه بیرته بیا دا کنټرول سی او بیا راځو پیسټ سپیشل ته پیسټ کوو خو د لینک سره پکچر په شکل پیسټ کوو د یو لینک سره دا تصویر موږ د دوی راواخیسته اصلي بټن به بل ځای کې وي اکشن به اخلي دا به دلته راځي ځکه په دې باندې بیا موږ تاسې مایکرو عملي کوو اوس ګورئ هماغه کار کوي که دا زه خالي کوم دا ټول تغییر کوي بیرته که زه دا ډکوم دا څنګه کیږي صحیح کیږي ښه دا برخه ډیزاین موږ وکړه تر اوسه په ډیزاین او په کنډیشنل فارمیټینګ باندې موږ تاسې لګیا وو اوس راځو دوهمې برخې ته 2 شیټه زه نور عملي کوم د یو شیټ ته زه وایم ډاټابیس صحیح ده
ډیټابیس په شیټ کې به تاسو همدا ډیټا راواخلئ. ګوره سټوډنټ آی ډي، فون، ایمیل، د ایمیل څخه وروسته جنډر، او د دې څخه وروسته بیا څه لرو مونږه کورس، او د څخه وروسته اډرس. دا برخې موږ تاسو څنګه کړلې انتخاب مو کړې. سی غټوم دا ټیبل چې موږ کله انتخاب کړه داسې لږ زره غټه ساحه انتخابو، کنټرول ټي دنه ټیبل جوړو. مای ټیبل هاز هیډرز، په دې باندې کلیک اوکې. بیا راځو دلته دغه ډیزاین ته راځو، بینډ ډرو ته لري کوو، یو بل ډیزاین ورته ورکو. فرض کا داسې یو ډیزاین مو ورکو ورته. دا زموږ ډیټابیس دی. اوس راځو اصلي برخه ته چې موږ تاسو اوس څنګه دلته کوم ډیټا داخله کو، په سبمیټ بٹن باندې کلیک وکړو. دا ډیټا د په اتومات ډول باندې د ټیبل کې څنګه شي راشي. د دې لپاره موږ تاسو ایکسل کې مایکرو نه استفاده کوو. ورډ کې موږ تاسو ویلي هلته مایکرو استفاده کوو، خو دومره ډېر خوندور بحث پکې نه وي. ایکسل کې ډېر خوندور وي. نو موږ تاسو راځو ویو ټیب ته، د دې څخه راځو مایکرو ته، او ورته وایو چې ریکارډ مایکرو. مایکرو ته نوم ورکوو مایکرو 11، یا ورته وایو چې اور پروجیکټ، زموږ پروجیکټ نوم دی. دا مو انتخاب کو اوکې. مایکرو سٹارټ شو. د مایکرو سٹارټ کې دوه سره سم لومړی موږ داسې کوو چې دغه شپږ سله چې دي دا انتخابو، کنټرول سی دا کاپی کوو. راځو شیټ 3 ته. په دې شیټ 3 کې موږ ورته وایو پیسټ. بیا دلته راځو پیسټ سپیشل ته، دلته به انتخاب کوي ورته والیوز او ترانسپوز، د دواړه اپشنه به انتخاب کوي اوکې. دا ډیټا د برخه ده راغله، هغه ډیټا مو را کاپی کړه. د دې څخه دا څنګه کوم، بیا یې کاپی کوم، بیا راځم ډیټابیس برخه ته. دې برخه کې درېږم په لومړي د سیل کې د ټیبل، بیا راځم هوم ته. په هوم کې بیا راځم انسرټ، ورته وایم انسرټ کاپیډ سیلز، په دې باندې کلیک کوم. زما دا ډیټا راغله دلته کاپی شو. بیا په دې لومړي سیل باندې کلیک کوم. د دې څخه وروسته بیرته راځم لومړي شیټ ته. په دې شیټ کې زه څه کوم، په دې شیټ کې راځم په دې لومړني سیل باندې درېږم، دا ویلیو هم ډیلیټ کوم، دا ویلیو هم ډیلیټ کوم، دا ویلیو هم ډیلیټ کوم، دا ویلیو هم ډیلیټ کوم. دا مې ډیلیټ کړې. ښه، چې کله مې دا ډیلیټ کړې بیرته په دې لومړي سیل باندې درېږم، او بیا ویو ته ځم، او مایکرو ته بیا ځم، ورته وایم سټاپ ریکارډینګ. ریکارډ سټاپ شو. مایکروز موږ ریکارډ شو، کار خپل وکړه. سبمیټ بټن ته راځم، په دې شی کلیک کوم، ورته وایم چې اساین مایکرو. کومه مایکرو پر اسان کا اور پروجیکټ، دا ورته انتخابوم اوکې. اوس موږ کار ختم شو. اوس تاسو ګورئ دلته کوم لیکل کوو فرزن احمد، دلته دغه د فون نمبر لیکو 0 ټلیفون شمیره مو ورته ولیکله، ایمیل اډرس ahmad@live.com، میل دی که فیمیل دی، کورس مو انتخاب که هر کورس چې وي، اډرس مو انتخاب که فرزن خوست افغانستان، بټن اوکې. اوس تاسو ګورئ موږ چې ډیټابیس ته راشو، د احمد نوم دلته ډایرکټ څنګه شو راغی، د احمد ډیټا دلته څنګه شوه راغله. په دې قسم که موږ راځو یو بل نوم اډ کوو، فرزن اے، ټول اے کوو چې موږ ته پته ولګېږي. سبمیټ ډیټابیس تاسو وګورئ اے هم دلته څنګه شوه راغله. یعنې موږ دا لومړنی ډیټابیس دی ملګرو، تاسو موږ سره پاتې شئ انشاءالله. نور پروجیکټونه هم د خیره سره موږ لګیا یو، ورباندې کار به کوو ټول په شریکه سره. دا لومړنی پروجیکټ دی د مایکروسافټ ایکسل چې موږ تاسو ولیده. اوس موږ دغه هغه د دې ځای څخه کش کوو، داسې د سیل غټوو، خپل ډیزاین ته راځو، دغه برخه ته یو ښایسته غوندې ډیزاین ورکوو، هوم لږې بولډ کوو، لږې ترتیب ورته برابروو، داسې سټوډنټ آی ډي. که دا رنګ مو نه وي خوښ تاسو کولی شئ دا تغییر کړئ. فرض که موږ ورته وایو کنټرول زیډ، دا رنګ مو نه دی خوښ، دا سیلونه صرف انتخابوو. بیا راځو دې ته، په دې کلیک کوو په دې شکل باندې. بیا راځو ویو ته، او دې څخه ګرایډ لاینز ټول ختموو، او دې ځای نه لږ زوم کوو چې زموږ د ډیټابیس سنټر ته راشي او خوندور وي.
نو دا زموږ ستاسې یو بهترین ډاټابیس شو چې موږ وکولی شول اکسل ته د دې ډیټا داخله کړو.